السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا درې څلور مجلسونه او درسونه دا به انشاءالله په دې عنواني د رحمان د بندگانو صفات و عباد الرحمن. د دې رحمان سبحانه وتعالى داغه چې کوم خاص بندگان دي نو داغوی خاص صفات دي. تر صفات معلومول غواړي نه چې دغه شرف موږ ته حاصل شي او موږ هم په دې خاص بندگانو کې شامل شو. د سورة الفرقان په آخره کې الله سبحانه وتعالى دغه کسانو باس کړی دی و عباد الرحمن، او هغه اوچت نوم ته نسبت کړی دی چې هغه د الله خاص نوم دی رحمان. دا مثلا بار بار ذکر کړی دی، بیا ذکر کوو چې دا بعض نومونه په الله پورې خاص دي. انسانانو له دې خوده دا نه دی جایز. مثال په یو دی رحمان. دا رحمان نوم د الله خاص نوم دی، انسان ته رحمان نشي ویلی. بعض کسان وی رحمان بابا دي سی ویلی، دا غلط وی. رحمان خود الله خاص نوم دی، دا نوم عبدالرحمن دی. هغه بنده د رحمان دی، نو ته هغه بنده کټ کې او رحمان ذکر کې. نو دا خبره سره یاد ساتي د فائدې لپاره چې بعض نومونه بعض صفاتونه د الله پورې خاص مخلوق لاغي خود نه جایز. لکه رزاق شو، رزق ورکوونکی، چې انسان ته موږ رزاق نشو ویلی. یا قهار شو، یا جبار شو، یا متکبر شو، دا خاص نمونه د الله. انسانان مخلوقات دا نمونه دا نشي خوده. نو دیزی که الله دا غوی نسبت کرده دی خپل اوچت نوم ته الرحمن و عباد الرحمن. مطلب دا چې بعض بندگان د شیطانانو مشتي چې هغه ولعیاذ بالله د شیطانانو بندگی کوي، او بعض بندگان د پیسو دي، عبد الدینار و عبد الدرهم. بس غریب د ریالونو سره کاری او ډالرو سره کاری، پیسې څومره وګټلې څومره خرج کړي، د ټول دغه سوچي د غریب. او بعض بندگان د شهوات و بندگانی، د شهوت بندگی کوي چې شهوت د سوی د قصه کوي. نو الله وی چې د هر څه بندگان شته، نو د رحمان هم بندگان شته خاص و عباد الرحمن. د دې آیت نه مخکې یا د صفات چې کوم الله بیانوي، د دې نه مخکې الله سبحانه وتعالی د مشرکانو تذکره کړې ده او هغه دې کړې ده بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ. کله چې مشرکان ته ویل چې رحمان ته سجده ولګوي، هغه به د رحمان نوم نه انکار کوي چې موږ دې نه پیژنو. موږ دا پیژنو الله نوم نه، او د رحمان په کتاب سره کوم ځای راوستو، رحیم د کوم ځای راوستو. الله وی چې کله مشرکین ته دې ویل چې هغه سوی قالوا وما الرحمن. رحمان څوک دی دغه موږ نه پیژنو. انسجد لما تأمرنا. چې تاسو سوی موږ هغه څه کوو، او تاسو چې رحمان ته سجده وکړو موږ به رحمان ته لګو، بیا به سبا بل وایي، بیا بل ته سجده لګو. دا د مشرکانو خبره وه.
رب العالمین وی کدوی رحمان نه پیژني زما خاص بندگان شتي چې هغه ما پیژني هغه رحمان پیژني د رحمان قدر مغو کوي د رحمان سره محبت مغو کوي نو د هغه بندگانو نسبت به خپل ځان ته وکړو د دغه لپاره یو شرف او عزت دی صرف دې چې موږ بندگان یو د الله دای غټ شرف او عزت دی غټ شرف او عزت دی نور څه غواړي او بیا د غیره پس بل شرف او عزت له دادر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ګرځولې بیا باغیره پس غټ شرف در دادر کړي چې دا ډیر خلک کوي چې موږ د الله بندگان یو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې یو هغه زموږ پیغمبر دی خو صرف دعوی کوي نه طالب کې دریم شرف دادر کړي دی چې توحید عقیده ته خولې ده نبی د سلورم شرف بل در کړي دی ډیر خلک د شتي چې توحید عقیده مني د الله سره شرک نه کوي شریک سره نه جوړي خو دومره دي چې دا وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ شتي دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی دموږ د دین واضح کړي خدای دې چې مولیانو لا او امامانو لا درجه د پیغمبر نه زیاته ورکړي د پیغمبر خبره پاتې کېدې شي خو د مولیانو خبره موږ نشو پرې خو دې نو تعالی الله د نعمتوم درکړي چې د پیغمبر خالص تابعداري ته نصیب کړي اسمر نعمتونه بتاونه الله دی رب دی ته بندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوچت انسان استا پیغمبر ګرځولې به د توحید عقیده په صحیح مانو سره درکړي دا دغه نه بدل به د پیغمبر خالص تابعداري درکړي نور ته الله نه سغواړي د پیسې د دینار او درهم او ډالر او ریال د خو د کافرانو سره مشتي د خو د انګريزانو سره مشتي او د خوراک خو د زناورو ته ملوي زناورو ته خدمت زی خوراک ملوي چې سو غوړي هغه کوي نه که تصریف دي ته خوشاله چې خوراک را ته خډیر ملويږي پیسې را سره ډيري دي دغه نعمت خو دغه سره مشتي د زناورو سره او دغه سره مشتي وعباد الرحمن چې په دې نوم کې ته ور داخل شي په دې آیت کې ته ور داخل شي په دې صفت کې ته ور داخل شي دا اوچت انسان دی وعباد الرحمن الله زما خاص بندگان دي د دې خاص بندگانو الله با صفات ذکر کړي تقریبا په آیتونو کې 12 صفات دي او موږ کوشش کوو چې د دې نه با صفات په یو درس په یو مجلس کې ذکر کوو د سې د دې لپاره نه چې ما بیان کو ته خو نو واپس دې خبره ختم شوه د دې لپاره چې د صفات بدن کې دره وسته غواړي راولي به کنه به راولي کنه راولي به بیان پریدو غوښنه سره کول دي دا صفات مونږ بیانو خو د یو صفت نه د هغه پوری زم چې و نوړي چې سو پر د صفت مونږ بدن کې راوستي نه دا به مونږ لوزي در رب العالمین سره چې د صفات مونږ بدن کې راولو چې مونږ هم د اوچتو بندگانو کې شمار شو عباد الرحمن نو بیا راځي چې وګورو الله سبحانه وتعالى دې بندگانو مبارک سوي وعباد الرحمن یوازې زار شم د دې ټکی نه عباد الرحمن اسو چې انسانانو چې دې ټکی د ناراضي وعباد الرحمن مفسرین ودا الله سبحانه وتعالى چې عباد الرحمن ویلي د دې لپاره ویلي الله بل نوم ذکر کولای شو وعباد الله به ویلي وعباد العزيز به ویلي وعباد القهار الجبار دم ویلي شو خو الله دا ټول نمونه پرې خو دوسه وي وعباد الرحمن یعنی مطلب بندگان د رحمان دي نو رحمان په دوی باندې خاص رحم کوي ذکر رحمان ټکی ذکر کړی دی بل نومونه ذکر کړی رحمان چاته ویل کیږي چې خالص مهرباني شفقت والا نهایت شفقت والا نهایت مهرباني والا او رحم والا نو الله نسبت دغه نوم ته کو مطلب دا چې بده بندگانو باندې خاص رحم در رب العالمین کی به دا وی صفات ذکر کړي اولنې صفت الذين يمشون على الارض هونا اولنې صفت سبحان الله کوم کینه سود قران کې سود شروع کوله لازم چې زموږ د ژوند بټول بدل شي د ټول ژوند به بدل شي د معاشره به بدل شي موږ به بدل شي خو په شرط د دې چې قران کې سوچ وکړو صرف دا نه چې قران یادوا په خو غوازي وای یا صرف تلاوت کوا او ترجمه یې ذکر خبره ختم شو په دې باندې په کول بدی کې سوچ کول لیدبروا آیاته الله رب العزت
شروع چې د عباد الرحمن په دې صفاتو کې کړي د اولنې صفت هغه ذکر کړي چې هغه د دوی د دې بدنونو سره تعلق ساتي. نو چې ته اوس تاسو کې د پلانیر څنګه سره د اول باغ ته دغه بدن هغه حرکات سکنات هغه ورته بیانې چې د خپل ځان کې څنګه دي. دغه نه بعد به ګورو چې د خلکو سره معاملات څنګه دي. ورستنی خبره نو دي چې الله سبحانه وتعالى اول د دې عباد الرحمن هغه صفت ذکر کوي چې د دوی د بدنونه څنګه دي، د دوی اخلاق څنګه دي، د دوی د قدمونه په ځمکه دوی څنګه اخلي، د دوی مزاج څنګه دی. الله سبحانه وتعالى دې جن شروع وکړه. ځکه چې دا سوال ستاسو په دماغ کې راځي چې عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، هغه خلک چې په ځمکه باندې ډیر په عاجزۍ سره ګرځي، ډیر په تواضع سره ګرځي، په انکساري سره ګرځي. نو سوال په ځل کې دا راځي چې دې خو نور صفات مشته الله دا صفات ول اول ذکر کوي. جواب دا چې دا دغه د بدنونو سره تعلق ساتي. نو تعریف د دې ځنه شروع شو چې هغه بدنونه دي سړي، دغه حرکات او سکنات دي سړي، دغه مزاج دي سړي. د هر انسان د لپاره خپل یو تور طریقې د تګ را تک د ناس ته پاسته دغه د انسان مزاج معلومي. د زنانه خپل طریقه ده. زنانه چې په لار رواني ده سړی پیږي چې د زنانه ده. کته سوچ کړی د باز لکان ولیاذ بالله ډیر شوق لري چې زمونږ د زنانه جوړی شوی، نو د زنانه هغه عادتونه په ځان کې راوستي. نو ډایرکټ داخله کوي د دې روان دي لکه زنانه. ځکه چې د طریقه د اصل کې نه ده، د زنانه ده. نه بیا د بوډا سړي ځان له طریقه ده، بیا د ماشوم ځان له طریقه ده، د متکبر سړي ځان له طریقه ده. اجي بیلا روان سینې راويستي د لاسونو بلری لري وایي چاته ګوري را ګوري نه، او داسې په تکبر سره روان نه خلک وي د پلانې د کومه طریقه چې دنه د خلکو د جغو کې دنه کبر پروتي، باو کې تکبر پروتي. او د الله چې کوم خاص بندگان د عباد الرحمن نو بیا د دوی خپل طریقه ده. الله غ طریقه ذکر کړی ده. هغه طریقه وی دا چې دوی کله بزمکه باندې ګرځي نه ډیر باجزۍ سره ګرځي. په دوی کې د عاجزي پرته ده. د الله چې بزمکه باندې باجزۍ سره ګرځي دی مطلب دا چې په دوی کې د صبر سره عاجزي پکې پرته ده، تواضع پکې پروت ده، انکساري پکې پرته ده. سو اوچت صفت دا خود دې بنده اخلاق دي، د طریقه ده. د دې نه موږ ته معلوم شو چې د ناس ته پاسه څنګه د تور طریقه څنګه دغه د دې ټکی نه موږ ته معلومه شو چې بدوی کې عاجزي د نډیره پرته ده. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، ډیر عاجزي سره ګرځي په ځمکه باندې. الله په قران کې وبل ځکه دا خبره کړې ده ولا تمشي في الارض مرحا. الله یې ځواب دې ځمکه کې چې په تکبر سره مګرځي. ډیر عجیب خبره کوي انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. الله وینا زما د ازمکه په قدمونو شلولې شو نه زما د غرونه دنګېدې شي. به تسل په تکبر باندې ګرځي. مؤمن کې د تکبر نه، مؤمن کې د عاجزي پرته. لقمان حکیم چې خپل زوی ته نصیحتونه کړي، یو څو نصیحتونه، یو نصیحت ته دا کړی دی ولا تصعر خدك للناس. او چې کله خلکو سره خبرې کوي نو مخ ته ماړه، تکبر مکوه. او تکبر علامه ده بس کسان سړي سره خبرې کوي دی به اخو ګوري دی خو به ګوري مته زما ستا خبرو کې دلچسپي نشته. دا به تاسو دې دنیا پرس خلکو کې د صفات ولیاذ بالله الله دې موږ دې لري ساتي. او چې څومره سړي دیندار دومره دی عاجزي. بلکې علما وایي چې کله ته یو عالم ولیدو په دې کې عاجزي ډېر او پوه شي د سره علم ډېر دی. څومره چې سړي سره علمي دومره په دې کې عاجزي، څومره چې سړي ځان پیژني دومره په دې کې عاجزي، او څومره چې سړي رب العالمین پیژني دومره په کې عاجزي. چې سړي خپل رب نه پیژني، ځان نه پیژني، په دې کې عاجزي ستر کوم طرف نه راشي. ځکه پښتو کې متل چې د خپل صادر سره یا د خپل صادر سره خپې غزول پکار دي، څومره دي صادر دومره خپې غزوا. مطلب د دې دا دی د دې خبرې چې څومره ته د شنکار کوا. نو دا نیک بنده چې د خپل ځان پیژني چې څوک ما زما اصلیت ته، زما حقیقت ته، زما اخري نتیجه به سره وځي، زما چرته دې ځان نه خبر دی. به دا وتم پته چې یو غټ رب دې په عرش لپاسه دغه د صفات دي هغه ته مخامخ کېدی. نو په دې کې به سي عاجزي بګیدنه ولا تصعر خدك للناس. د لقمان حکیم یو نصیحت خپل زوی ته
یو ته دا ویلو ولا تمشي في الارض مرحا زوی په زمکه چې ګرځي نو باجزي سره ګرځي په تکبر سره ما ګرځي ولي ان الله لا يحب كل مختال فخور الله غسړی نه خو چې تکبر کوي او ځان پر خلکو باندې اوچت غني الله دغه بنده سره محبت نه کوي وقصد في مشيك او ته چې کله رواني نو په منځنۍ طریقې سره ځه دې چې ګوره د فائدې لپاره سره ساتي د دې دا مطلب نه لري چې عباد الرحمن چې دوی په آرام سره پازي سره بس مګ ګرځي یعنی دوی بالکل دې شي ګرځي لکه مړی چې ګرځي بلکې دوی په منځ کې ګرځي وقصد في مشيك يهود چې دي هغه ډېر تیز ګرځي او نصارا چې دي دوی د میګي د مزل په مزل کې کم چې بګي دینداري او زموږ شریعت نه دغه وي نه دا وي موږ په منځ کې یو بلکې رسول صلی الله علیه وسلم اجي بګرځېدو صحابه وي دي چې بګرځېدل لکه رسول چې د دنګ زینه کتره کوزي دي چې قدمونه به رسول صلی الله علیه وسلم غستو بیا با صحابه بګی دا وي موږ هم کوشش کوو غزا نه ستړی کوو د رسول په قدمونه موږ نشو غسته رسول صلی الله علیه وسلم نور چې مړ بروانو ضرور قدمونه غستو دا طریقه ده د صوفیانو خلکو طریقه ده دا طریقه به شریعت کې نشته نو د دې مطلب دا نه چې ته تکبر وکړو چې تر صوفیانو طریقه یا د نصاراو طریقې بشن طریقه چې هغه بزن کراول عمر رضی الله عنه یو لک ولي سرور روان زوان لك ورغه بس انت مريض نه جوړک وینه نه جوړ خو نه وسیده یو کسي ولیدو او هغه موږ کو وقد جعل راسه في صدره او دې سړی د خپل سر دومره ټکټ چې د سینې ته راوسه بس ګنده سې دی ګنده سې پراته دی مانځي کې دي ولر بالکل دا توجه سر دې کته ولي اتی یا هذا پلاني وي تسک زموږ د دین خو دې زموږ دین نه ارفع راسك سر وچتك فإن الخشوع في القلب وليس في الرقبة خشوع جزي چې دا بسینه کې پسړه کې دا بسټ کې نه چې دا سټ کته را چولې دا بس کې سم تفصیل له دې عبادت وي هغه چې تسبیح به سره پلاس کې نور شي د میګي بتول برواني او دا سټ به سم ته وي چې سټ دې کته ولید چې دې تاسو کې دا سوي دا جزیه کوم ځای راغلي کدا جزینه به خدا جزی به رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نو او تا کې دا جزی شتي نه دې مطلب دا نه دی چې په دې طریقه به ګرځي مطلب دا دی چې تکبر بنه کې ځان بغټ نه غني به لقمان حکیم یو نصیحت وته دام کړی دی وغضض من صوتك او خپل आवाज یې دا کوز ساته پچغه خبرې مکو چې ډېرې مو ان انکر الاصوات لصوت الحمير په اوازونه کې بد आवाज یې هغه د خر आवाज دی د خر چې ډېرې وي وګوره کوم سړی چې عجزي د چې ډېرې نه وي د څوک سپک نه غني د پزمکه باندې دي چې نه ګرځي چې داغه نه د ښکار کی چې د تکبر والے پزان کې د عجزي دا صفات راولي دا ولنې صفت د عباد الرحمن بلکې الله سبحانه وتعالى د خپل پیغمبر ته عجیب خبره کړې ده څنګه عجیب تعبیر کړي او عجیب الفاظ دي واخفض جناحك للمؤمنين اے پیغمبر وي د خپل وزري چې د مؤمنانو لپاره کوزي ساته دي چې ودني وي ځکه جزیره ولا خپل وزري ساته د کوزي ساته د چا لپاره للمؤمنين د مؤمنانو لپاره ځکه جزیره ولا کته شو د دې کله چې کوتره یا کوتر او دوی لار شي د خپل بچو د پر خوراک راوړي نو چې کله د بچو ته راورسي دا وزیر بالکل سکی بالکل راټولي کی د دغه لپاره هغه باندې شفقت او مهرباني د شند مؤمني د وزیر چې نه د همیشه سي د کوزي د افسوس خبره ده نن سبا چې د مؤمنان یو بل ډیر غوسه یو بل سره چې کم حسد ده او کم په یو بل باندې تکبر کوي او بغض د زړه د بغض ډک پرتري ورياذ بالله او د کافرانو سره د کافرانو لپاره ډیر نرم دي د بيدون خلکو لپاره ډیر نرم دي خو چې مؤمن ویني د طبيعت خرابي چې دیندار سره ویني د سره نه لګي د په عکس د هغه صفت چې کوم په صحابه وکړو الله د صحابه مبارک وي محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم رسول دی د چا د الله مرګري څنګه دي ګردا مؤمنان دي عباد الرحمن کې ولني کسان د داخلي والذین مع
اشداء على الكفار فكافرون من الله ویل سختي کافرون سره سختي بکار ده يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم سختي کو بدوی باندې کافر سره ځکه چې دشمن دی زمونږ د رب دشمن دی زمونږ د پیغمبر دشمن دی زمونږ د دین زمونږ سره دشمنی ده خدوی خپل منځ کې څنګه دي رحماء بينهم خپل منځ کې ډیر مهرباني ډیر شفقت کې به یو بل باندې عجز دي یو بل منځ کې عجز دي ته مؤمن وای یو مثال به والا ابو ذر غفاری رضی الله عنه سو چې انسان دی هغه ورځ د بلال رضی سره ملاو شو نو بلال رضی ته आवाज کوي دي چې ته اې د توري زویا یعنی دا غرنګ تور دی نو مور به تور یو شک نشتی به د حبشې راځي خلک تور دي ناغه دا خبر وکړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو هغه ته وی د مور د لاس رسپکو غړو انک امرؤ فیک جاهلیه تدې سړی چې پتا کې جاهلیت پروت هغه د خپل ګیره ونه یا رسول الله ګیرم سپینه شي اوسم جاهلیت شي اوس کې مشتي جاهلیت نه د خپل مخ په دې خور باندې کې خو د خپل مخ په خور باندې کې خو دا یو طرف دا یو ننګي برو دا یو په خور باندې او بلال رن ته وی زما په مخ باندې خپکې د جی علامه وبخ ناغوتی نه غاړه سره ملاو کړه منګرونه دي ته یا جزي ابو ذر غفار دنه سوق دی هغه چې انسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګره هغه چې خپل مخ په خور باندې ته په قدم کې ماته بری خندري یا ما تسفق غنلې چې علامه وبخ دي د جزي او رحماء بينهم دی وبل سره ډیر عجز دي یو بل باندې ډیر مهین دي یو بل شفقت ساتي مهرباني ساتي منګه چې نه په مسلمانانو باندې تکبر کول یا ذو بالله دغه سره سختی کو الله سبحانه وتعالى د دې اوچتو انسانانو د کم چې عباد الرحمن دی او په دوی کې عجزي ده د دې مبارکي خبره کړي څه خوده خبره کړي د اخرت باس الله کې د جنت باس کې نو به سوې تلک الدار الاخره دا د اخرت کور دی خداو ملاویږي چاته نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا دا کور به ملاویږي هغه چاته چې څوک په ځمکه باندې لوی نه کوي لوی او فساد نه خوري هغه انسان ته د اخرت د کور ملاویږي چې کوم سړي کې عاجزي ده نه پرته باندې کې عاجزي پیدا کوي د اخرت د کور په پکاري پس کې انکساری راولي رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کوي وما تواضع احد لله الا رفعه الله او چې څوک معجزيو کې د الله د پرونه الله اوچتي عبد الله بن مسعود رضی حدیث ته لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر هغه انسان جنت ته نشي داخله دي چې چا په ځل کې ذره برابر تکبر او ذره برابر اصل جنت ته نشي تله یو کس ويا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا يا رسول الله جوسي وسړي دا خوخي چې دغه کپړې د خولي دغه پیزار د خولي هغه کې څه تکبر دي رسول سموتي إن الله جميل يحب الجمال الله خول ولا خوخت الكبر تکبر دي ته وي بطر الحق حق نمنل حق لديكي ورکول چې سیدا چې ته خو به خبر باندې قران او حديث دلیل نه خو زموږ مذهب جدا دی او ستاسو مذهب سره هغه جدا دي زموږ مولوی سي خدای خبر نه کړي کوم چې ته کې حق لدی کور کې او حق نه منلو لپاره زر خبري ذکر کې دې ته تکبر وي او دویم تکبر څه ته وي وغمط الناس او خلق سپک ګڼل انسانان د بندگان د رب العالمین سپک ګڼل د حدیث امام مسلم امام ترمذی او نور کتابونو کې دا حدیث راغلی ډېر عجیب حدیث نن سریات ساتي مطرف الشخير رحمه الله د تابعی دی هغه محلب ولیدو د محلب چې دینه دا په ټیم کې د عسکري قوتونو یو مشر یو غټ کمانډرو لکه نن سره چې سړی د فوج مشر په شعبه کې د سې د مجاهدینو او د جنگیانو خلکو مشر او ډېر زورور انسان نه دی ولیدو هغه د سینې دي سره وشتو ګرځېدو د مترف ته د الله بندوي دا بکمه طریقه چې روانه ده طریقه ګرنه الله خو خنه الله پیغمبر خو خوله دا پریده محلب ته معنی پیژنې کس یعنی زه سوکې ما زه دې ذکر ما سینه ګرځم ما زور دې طاقت ته مشر یما
جنگونه کومه جنگونه می ګټلي هغه ته یې پیژنم وی څنګه می پیژني وی شروعات د منی د سخا قطرې نشوي دې پیژنم او په اخره کې چې د نسوزي په جسم کې د چنجيره جسخه بند نه خيږي خلک د بخورو کې پټي زری پیژنم او د دې دوړو حالاتو په منځ کې پتا کې دنه ګندګي پرته نو کته زو برج له ګندګي پتا کې دنه پرته زری پیژن دغه اصلیت ته کنه دغه د شروعات دغه د نهایت او په منځ کې ته دا شی چې په خېټه کې دنه سره ګندګي پرته د چې چرتم چې د تاسو سره د ګندګي ناغه چې کله دا خبره وته وکړه نه بس د سری کوز نیول او معافي غوښته دا غینه بده بیا غدي شي نه ګرځېرو بعض سلفونه دا خبره نقل وعجبت لمن خرج من مجرى البول مرتين وإذا انسان ته تعجب کوم چې د میچازو د زینه دوه پیری راوته دی به شي تکبر کې ځان لوی غني د میچازو د زینه انسان دوه پیری راوځي یو پیر د پلار نه او بل پیر د چانه د مور نه چې انسان د وتولار دغه اول پر د منی قطره د پلار نه تلی ده د انسان بکی وته بیا د مور د خېټه نه راوته پیدا شو بیا د میچازو په ځبان راغی نه ته په شي باندې تکبر کې د شي لوی کې ز پلانې او ز الله نه د ټکی پریدا منګا او ز د ټکی مو ہے څنګه جزیره ولا چې بس د الله کمزورې بندې ما او د خلک د ځان اوچت غنا په اخلاقو کې په دین کې پارس کې د خلک د ځان اوچت غنا چې کمزور یم د باز سلفونه دا نقل لي هغه چې کله موږ ماشوم وینو نو موږ وایو چې د ماشوم زموږ نه غوړې ځکه چې ګناونه کم کړي او چې مشر وینو د ځان نه نو موږ وایو د مشر نه غوړې ځکه چې نیکانې ډېری کړي په هر حال کې موږ ځان کمزورې ګڼو ماشوم خدای ګناونه لګ دي مشر خدای نیکانې ډېری نظر کې د صفت راولي د سره صفت د عجزي ده راشد رسول الله صلی الله علیه وسلم عجزي زب کم حالت ته د رسول الله نقل کومه خو مختصر اسی اشاره بوته عائشہ رضی الله عنها ته چاوي رسول الله په کور کې څه کوي کور کې دغه د خپل کور ولا سره کم هغه چې کوم مهنت کم کار کوي باغ کې سره مرسته کوي کنه کور کې زنانه څه کوي روټي بخیر کور صفای کې بدی کې رسول الله مرسته کوله رسول دې ګوره اشرف المخلوقات على وجه الارض تزمکه به مخ باندې اوچت انسان دی دا ګوره ته به نه چې پلانې او چې پلانې و ته پیغمبر په مخ کې ځان ذکر نه کی د خپل بیبي سره بناسو نه جایب سکار کو نه ابو زمرسته کوله سبا د باز ویزه او د خزي سره کار زیاته د سخ کار بلکې دا زموږ موږ کې دغه جوړ شوی دی دا لکه یو سلیش په غنلو لپاره د خبره کافی ده چې د بکور کې خپل خزي سره سمرسته کوي په دې د ځان سپک کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم انس بن مالک رضی الله عنه رسول الله په لار تیریدو ماشومان به ولر دي ماشومان سره سلام کو ماشومان سره سلام کو دا او بسر ویلا سره کو دا جزیر بهر نه بسوک راغی د رسول الله مجلس ته تپوس به کو شي شو هغه څه چیزان ته پیغمبر وای یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مجلس کې خاص زینو هغه نه پیژندونه هغه صحابه بوته وی دا جناز د پیغمبر دی دومره عجز انسان نن سبا چې سړی سره دوره له بجیب کې پراته د دې په مجلس کې ځان له یو زی او دا غزان له یو نشي او دا غزان له خبري د دې عام خلکو سره غنه کینی او دا رسول صلی الله علیه وسلم دی چې دې صحابه په دې منځ کې دي چې پته باندې لګي چې پیغمبر به کمی یو دی رسول صلی الله علیه وسلم د خپل مرګرو خدمت وکاو الله اکبر ابو قتاده رضی الله عنه وی ورته چې دینه صحابه رالو موږ سجده تلیو اول ته چې دینه د مرګري تګی شي وبېس کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وبراړولې او ما باغو تقسیمولې رسول الله ماته وبراړولې ما باغو تقسیمولې او دې خلکو سم غنه جوړ کړی وي رسول الله ته چې غلی شي ټول ته وملاوي شي دي ټول ته رسول الله خپل وبډه کولې اندازه ولګو چې سمه جز انسان ابو قتاده رضی الله عنه چې په اخر کې ما رسول الله ته یا رسول الله استاد وبدراړوي چې نه ته به وسو بس کې ځکه چې کم کڅ قوم له وبور کې په قوم باندې وبس کې هغه په اخر کې وبس کې وي نه ما وبوس کې زمانه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وبوس کې خپل مرګرو سره بچتلار دا غو چې وسکار کو رسول الله سره قشن لګیو په غزوه خندق کې مرګري لګیو کنده کنستر رسول الله سره لګیو هغه خېټه ته یو کانه تړل رسول الله د لوګي نه دوه تړلیو
هغه سره په هر ځای کې رسول زم شریکو دا به چې د پته نه چې پیغمبر به ګوره کم یو دی بیا د رسول صلی الله علیه وسلم مرګري راشه ابوبکر صدیق رضی الله عنه وګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت نه مخکې لا خلیفہ شوی نو چې هغه د کور سره یو کورمو سیده هغه یتیمانانو هغه سره بیزو دا بیزو بوله دو دروله پي به لشل ابوبکر صدیق رضی الله عنه نو به چې کله خلیفہ شو او مسلمانانو سره بیعت کو اتفاق کو چې زموږ خلیفہ دی نو به کور تر روانو نه ماشومانانو وته وي ته خو زموږ د پاره چې نه بیزنه ودرې چې واست د مسلمانانو بچای د مسلمانانو بچا شو او ته نه نکره چې وراغه نه هغه ور به وټکو نو بیزه به هغه ودرول او د ماشومانانو سره مزاق کو وی کم پیس کې غزګ ولس کې بغیر زګ ولس کې هغه به موږ زګ ولس کو به د لوخه لګلري خو اینه موږ زګ ولنس کو به د لوخه نږدې خو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبرانو بعد چت انسان دی د عباد الرحمن دی د رحمان بندگان دي صفت الله خپل د رحم ذکر کړي نو په بندگانو کې د رحم پروت دی هغه کې د ناجزي پرته ده عمر رضی الله عنه چې کله ابوبکر صدیق رضی الله سهار د منځ کو غیب بشو زمونږ بیا ملک صاحب بازار وي زه په سوچ کې شم چې د روزانه چرته شي لازم مونږ ته نه یو ورځ پټ لاړ یو خیمه ته دې ورننه وتلته ناس بیا د خیمه نه لاړ نو یې خیمه ته ورننه وتم چې ورننه وتم نو یو بډای زنانه نه سو غړنده و وموت یې دا کسته بجنه سوق چې ستا خو راځي نه پیژنم چې په دې سوق دی او دا خلیفہ په دغه ټیم کې مسلمانانو خلیفہ ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه الله په قران کې وایي د پیغمبر مرګره دی دی هغه ته دې راځي سره دلته مخه وې دې راشي د صفایي په یو کې دا سامان ومن مال برابر کې مال سهار نشته دې تیارې وي او بیا زی او دې کار نه هیڅوک نو خبر ده خو بس عمر د انشاء الله نه هغه کار معلوم کو دې ته وایي جزي دې ته وایي عباد الرحمن دا غوچت انسانان دي عمر رضی الله عنه الله اکبر کما واقعا به هغه ذکر کو د شپې بزان لګرځیدو په لارو کوسو کې د خلکو دغه کوم رسته به کوله یو زنانه روانه او منګه په شاکړه عمر دغه مخله ورغه د شپې وی خاوند دي چې شو هغه ته خاوند خو زما تل جهاد له نو کور کې نور څوک نشي نه څوک نشي ني امیر المؤمنین ته توي ولنه ولای ته پتی شي د امیر المؤمنین دی دا کوم څه چې خبرې کوم مسلمانانو بچا دی د مسلمانانو بچا سی وسر پیسې نه دی وره یا صرف د چې نسبی اوچته نه دا دی ابوبکر صدیق په سی غوره انسان او داغه انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم کې زمانه بعد پیغمبر ونه دا سړی به پیغمبر وي نه هغه ته امیر المؤمنین سره ولش امیر المؤمنین وی زمون کله تپوس کوي هغه ته زمون حالات سره معلوم دی او دې سید الله خوشبه سار سب ملاو شو تصور ته وای وی سید خو ګورې ک وی ته کوشش وکړاړه سار چې دا ورلې اجازه د نور المقه سره نه کوم چې زبرو د شپې ولاړ امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی الله عنه هغه انسان چې شیطان بدن تختیدو هغه دوه معجزه سره هغه منګې د زنان سره اوس د کور پورې ولوي ماشومانو د پاره به روټي دا به خپل وګبانی شاته راغستو دا به وړه کپڑے به شلیدلې وي خو هغه کې د تکبر نه راغله چې سوکیما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته سیل موت تکبر په سبا نه کوم موت پورې تکبر مزنه کوي پسې چې تکبر کې تاسو کړی یو غته بنده چې بنده شوی تکبر ته نه وته ختم ستایو خالق دی ته مخلوق چې مخلوق شو خدای تکبر ختم شو دا غرب په مخ کې تکبر کول دا نه خیبر انسانانو پورې عثمان ابن عفان رضی الله عنه الله اکبر مسبخین دی خوب لا کله چې هغه امیر المؤمنین شو خلیفہ شو د مسلمانانو بچاو نو داغه په سیرت کې دا نقل لی چې هغه به د قیلولات وند مسبخین د خوب د په جمعات کې کوو جمعات کې و پروت خلک برالو موږ د عثمان بن عفان سره ملاویږو د خلیفہ سره کوم ځای کې هغه جمعات کې ودی هغه پروت را پابه سیدو په دې جسم کې به شاته پټي شي وي د بزمک به پروت یا په دې چټای به پروت چې هغه به نری و هغه به کې کرخه کړي وي خلیفہ بر پاسه د عثمان رضی الله عنه د شي وجه انسان تشه علی رضی الله راش او په دې باندې به ډیر مثالونه د ځان له موضوع ده که زول اسلام د موضوع باندې ډیر وګدش حاصل د دې اولنی صفت دا شو چې په ځان کې بسره ولي عجزي او په ځان کې راولي تکبر د ځان بالکل لري کې ځان بالکل د مسلمانانو لپاره نرم کوي
دا ولنې صفت شو. دویم صفت د عباد الرحمن الله سوي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما او کله چې سره جاهلان خبرې کوي نو دوی د سلامتی لار به لټي. مته سوي چې اولنې صفت الله ذکر کو دای د غوی د اخلاق مبارک او د غوی د بدنونو مبارک چې دوی بخپل څنګه دي. وس الله ذکر کوي چې عباد الرحمن د خلکو سره څنګه معامله کوي. د خلکو سره د غوی معامله کې حلم پروت ده. حلم او حلم په عربي کې څه ته وایي؟ صبر کول او غصه کنټرولول او جاهل کچته د جهالت مظاهره کی نه ته به دا شان جهالت به مظاهره نه کی. دې ته عربي کې څه وایي؟ حلم. هغه کې دنه د صفت پروت ده. ځان لغو سړي عجز دي او د خلکو سره څنګه دي چې کوم جاهلان دي قمقلان دي دغه سره د صفت ته چې به دوی کې د صبر پروت دي. نو چې انسانان دي او عباد الرحمن نو دغه د شان سره دانه خي چې د قمقل سره ځان سکی قمقل کی او د جاهل سره ځان جاهل کی. او د دې مطلب دا نه دی. دا بعض عوام د دې ترجمه کوي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کله چې سره جاهلان خبرې کوي دوی سلام واچي وزيتي. دا هو دې ترجمه نه ده. د دې مطلب دی کله چې هغه سره جاهلان خبرې کوي نو هغه لټي د سلامتی لاره وی چې موږ لټو د سلامتی لاره. قالوا وی هغه سلام د سلامتی خبرې دې خبرې کوي چې بای کې سلامتی د دوی ایمان ته د دوی ایمان په نه خرابي د دوی عزت په نه خرابي د دوی اخلاق په نه خرابي. او سیرت د دې نه ډکته چې رسول صلی الله علیه وسلم د جاهلانو سره څنګه معامله کړي. اسی یو مثال دوه به ذکر کړو. حدیث کې راځي متفق علیه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه و چې یو کس پر رسول صلی الله علیه وسلم بشراغه او قرض یې غوښتو واپس رسول صلی الله علیه وسلم له قرض ورکړ و فاغلظ علیه. دا خبره ډیره سخت کړي ته زما قرض راکې کنه راکې. نو صحابه پاسې فهم به اصحاب صحابه رسول الله ته پریږي موږ علاج دې بد اخلاق ته ګوره. ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خبرې کې وی رسول الله چې نه دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. دا حق چې چا بل چا باندې د خبرې کوي په موږ باندې حق ځکه دې خبرې کوي. دې ته د سلامتی لار لټول چې قمقل سړی جاهلی نه بدیږي به د سره وسه کوله د سره جنگ جګړه کوي ته خبرې کوي ته څه کمزور ښکارم او زم پښتني مو زم پلانې مو زم پلاني زویمه ته ما سړي څه خبرې کوي. د عباد الرحمن صفات نه دي. د رحمان چې کوم بندگان دي په کې دنه د صفت نشته. جاهل چې ته په جهالت باندې رد ورکې نه د جهالت په ختميږي کله ختم بشي. هغه خپل جهالت راکاره کوي خپل راکاره کوي خپل راکاره کوي خپل راکاره کوي. دوه جاهلان دي. خو په دوی کې چې کله د رحمان خاص بندگان نه هغه بیا د جهالت رد چې دغه په جهالت سره نه کوي. بل یو مثال په والده متفق علیه حدیث ته انس بن مالک رضی الله عنه و چې زه ورځ د رسول الله سره روانو ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان باندې یو نجرانه صادره چولو چې هغه ډیر پیر صادرو. نو بدی کې یو عربي راغی بدو راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صادر نه راخ کودو او دومره په زور راخ کودو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مړی ته وخته په دې مړی کې ما کرخي ولې دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مړی سره شو او سی وی یا محمد ګورنو مو ته واغست. سادهګان دي جاهلان دي بدوان چې د غالبا جاهلان وی یا محمد مرلی من مال الله الذي عندك. الله چې لکم مال درکړی دي نه موږ لم راکو کنه مال دې ټول ځان سره خو دی. دا خبره سو پیغمبر ته کې او په دې طریقې کې څه پکاري. نو رسول صلی الله علیه وسلم وتوګه وی خندل وی فضحك رسول الله وخندل به ما تريج د دور مال ورک. دې ته د سلامتی لار لټول دې ټینګ د سلامتی لار دقوا د سلامتی لار نو چې رسول الله تعالی چې څنګه ولې ما ته خبر وکړو ما پیژنې ز سو کې اخو عربي بدو دي خپل جهالت کې بخډیر شي هغه سره بدا چل کې د رسول الله سم طریقه. د حسن بصري رحمه الله دغه مبارک راځي چې یو کس دغه غیبت کړو نو څوک کسان په سره مجلس کې هغه ته وی ان فلان قد اغتابك او پلانې ستړي غیبت کوي. اوس ګور دا جاهل چې د غیبت وکړو نو دا عباد الرحمن د دې وس د رحمان بندگان سې چری وکړو نو ځان سره کجوري راغسته او هغه په سره وری ټوټه کو هغه وروته سلام وسره کې د زما طرفنه هدیه شو. هغه ولي وې زه خبر شي ته مال نه کېانی راکړي اگر کوئی دغه بدل ډیره د خو من نور طاقت نه رسیدا واله دا سره بدن نه بد د غیبت کی ها
دې ته وایي سلامتیا لار لټول. د شان په دې باندې نور هم چې دینه مثالونه ډیر دي. امام شعبي رحمه الله یو کس په سراغ بدی ردی وته وي ته شم مخامخ او دا امام دی په علم کې ناغه ته وي ان كنت صادقا کتر اشته دا خبرې کوي چې تکې دا بدی ردی دا په ما کې فغفر الله لي والذي ما وبخي او کدا خبرې په ما کې نه او ته دروغجنې فغفر الله لك الذي توبخي زه بس نور خبرې مکو دې جواب مونږ کې څوک ورکی یې سره برای مخامخ ما بس بدی ردی زه ورته جواب ورکم کدا خبرې په ما کې نه الذي ما وبخي او په ما کې نه به ته دروغجنې الذي توبخي زه بس دا د رحمان د بندگانو صفت ته. عیسی علیہ السلام مبارک راځي دغه بصیرت کې چې هغه یو پیر په یو قوم باندې تیر شو فقالوا له شر فقال لهم خيرا. هغه د عیسی علیہ السلام ته جدينه کنزلی وکړو بدی ردی وته وي. عیسی علیہ السلام ته خوږی خبرې وکړه دعوت یې ورکو چا وته وي انهم يقولون شر وانت تقول خيرا. هغه د بصیرګي دی بدی ردی وي کنزلی کې ته تر خیر خبرې کې ډیر خپل جواب ورکوي كل ينفق مما عنده. هر سړی د جسم نه غسر او بس چې سو سره یي دا وی سره دغه دي ما سره دادي په دې کې د اوچت انسان پته لګي دوه کسانو جنگ شو وس دا كل اناء ينضح بما فيه د هر کټوي نه غسر او چې دنه بګي پراتی چې ست تربيت شوی او ست طریقې او ما قشم بکي د چا تربيت چې په کنزلو کې شوی د چا مشران چې کنزل ماري څوک چې بخپله د دې اوچت مؤمنانو د صفات پکې نه د عباد الرحمن د صفات پکې نه د دې چې څنګه را کوشي جنگ لده بکنزل کې مور خور بیا دی دا بل انسان مؤمن دی اوچت صفات پکې د مؤمنانو په کور کې تربيت شوی دی مشران درانه خلک دي لږ را کوشي د کنزل نه کوي اب ډیری بدیره دی وي د بوت غلي په اخر کې ولندون د خبرو کې خبره به ختمه کی و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما په دې کې د حلم صفت د نبروتي الله وی منګه چې ابراهيم عليه السلام له کوم زوی ورکو نو غسنګو فبشرناه بغلام حليم څنګه لکو حليم وحلم والو پکې دنه صفات پروتو او الله د ابراهيم عليه السلام مبارک سوی الله ولدا بچي بدیدي سي ورکي ځکه چې فلاري دي سي ان ابراهيم لأواه حليم ابراهيم عليه السلام بخبر الله وی توبه وستون کې او حلیم انسانو پاره کې دانو چې جاهل سړی مثال کې د جهالت سکارو کې هغه بلاق شهرت ور کې هغه صبر کوي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس مؤمنان چې د خپل غصه کنټرولي خوري دباوي دنه نبی به مؤمن به ته کې اوچت صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس الشديد بالسرعه هغه سړی زورور نه لري چې پهلوانی کوي انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب بلکې زورور خو هغه دی چې غصه په وخت کې ځان کنټرول کړي. د حدیث امام بخاری او مسلم راوړل د امام حسن بصری رحم الله عجيبه قول ته ما حدیث غوږ کړي المؤمن حليم مؤمن سي دغه حلم پروتي د صابر انساني د خپل غصه کنټرولي لا يجهل وان جهل عليه د جاهلیت کارونه نه کوي اگر که د سر خلق په مقابله کې د جاهلیت د طریقه استعمالي خود د جاهلانو کارونه د نه کې د مؤمن صفت غ ذکر کوي. دریم صفت به کې سره حلیم صابر لا يظلم بچا باندې ظلم نه کوي وان ظلم غفر او کچرته سوق په ظلم کې نو به دې سکی په جواب کې معاف کوي د مؤمن صفت لا يقطع رشتي د چا سره نه ختمي وان قطع یا وان قطع کسوک سره رشتي پری خپل خپلوان وصل نه دی وغرشتي زی وغرشتي بیا برابرای لا يبخل مؤمن کې بخل د نه وان بخل عليه او کسوک دغه په مخ کې بخل کوي او خرچنه کوي او خوراک ولا نور کوي صبر نه دی به صبر کوي د مؤمن اوچت صفات دي چې بده کې دنه حلم پروتي د کې دنه جهالت نه د چا سره ظلم نه کوي کسوک سره زیاتو کې هغه بخي د چا سره رښتې نه پریدي کسوک سره پریدي د بیا زی رښتې برابرۍ بخل پکې دنه نه او کسوک د په مخ کې بخل کوي نو د به سکی صبر کوي. یو شاعر په خپل شعر کې دا خبره کړې ده او په مونږ کې د باز کې صندوق شان دي په شعر کې هغه سوی الا لا يجهلن احد علينا وي خبردار زمونږ سره به څوک د جاهلیت طریقه نه استعمالي لکه زمونږ سره به دې طریقه تور څوک نه استعمالي فنجهل نو موږ به موږ بیا جاهلیت شروع کو فوق جهل الجاهلین جاهلانو کې چې څومره جهل دي نه زیات به په موږ کې وي
موږ سره وګورئ نه چیړي وي دې ته ګورئ بعض پښتانه څه وایي دا اوس څه دی دا غیرتي دی که بې غیرته دی دا غیرتي دی ځکه چې جاهل ته ووایي که جهل کوي نو بیا زمانه غټ جاهل بل نشته وایي دا اوس غیرتي دی وایي زه به سره داسې جاهلیت استعمال کوم او داسې اخلاق به استعمال کوم چې تا به د جاهلانو کې هم نه لیدلي دا د شاعر دا خبره کړې دا جاهل دی د خپل قوم صفت کوي وایي که موږ سره څوک د جاهلانو طریقې استعمال کړي نو موږ سره د جاهلانو د طریقې نه موږ د طریقې استعمالو موږ به ډېر جهالت والا استعمالو دا په دې پښتنو کې د صفت نشته به کنه دا به کېشتي د څو صفات شو د عباد الرحمن دوا دریم صفت به ذکر کو اخرنه په درس کې الله به مخ ته وایي والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما او د رحمان بندگان شپه څنګه تیری سجدا وقياما یا ولادي رب العالمین ته او یا په سجده کې خپل رب ته ګور دا قران څومره خو کلام دی الله اولنې صفت ذکر کو وي باغو کې عجزي دا صفت تعلق ساتي د دوی سره خپل د دوی د نفس سره تعلق ساتي بیا د غوی د انسانانو سره معاملات څنګه دي اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام د خپل رب سره معاملات څنګه دي يبيتون لربهم سجدا وقياما د خپل رب سره معاملات دي توجید انسانان دي چې دوی شپه ټوله تیریږي پس کې په سجده کې په قیام کې په قرات کې په رکوع کې په جړاګانو کې په ذکر او اذکار کې په دعاګانو کې الله سبحانه وتعالى د دې خلکو په ډیرو ځایونو کې چې د صفت کړي دي او د دې ډیر صفات ذکر کړي چې باز ته وګورئ اشاره کوم چې هغه موږ راجمع کړي کله چې شپش او د شپه خپل تیری راوغړي او خلک ټول لاړ شي کټونو ته اوخیږي کټونو ته نو بیا د دې عباد الرحمن حال بیا د رب العالمین سره دي الله په قران کې دا خبره ذکر کړې ده امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما طول شپه دوی دعاګانې غواړي او چغې وي رب العالمین ته آناء الليل ساجدا وقائما په سجده کې او په ولاړ یا لولي دې کړ دي سکه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الله د آخرت نه یریږي د خپل رب د رحمت امید ساتي چې په دې تهجد سره او د دې شپې د دې مون سره الله ما د آخرت ته سختونه بچ کی او په ما باندې خپل رحمت راووري بیا الله دې آیتونو باخره کې ډېر خوږه خبره کوي سوی قل او پیغمبر دې خلکو ته هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون پچا کې چې د صفات او پچا کې جنې د مړ یو شان دي چرته مې شي کې درته وګوره سید چې ته ځان ته پس ګوري پس چې لکه زه سوکیما حکم سره چې شپې موږ کې ګوره ته نه راسي ته خو دا وی چې پنځه وخت موږ کوم ګیره مې پرې خو دي عقیده مې د سلفیت او بس الله بخله مې جنت ټیکټ خو ما سره شتي حکم سره چې شپې خپل رب ته ولړي هغه ته نه راسي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون یو سړي سره علم دی ولړ خپل رب ته علم دی ځکه خو فضیلت او معلوم دی د شپې هغه مانځه تر پاسېدل ټول دنیا پرته د پاره او د خپل رب ته ولړ الله دغه مؤمنانو صفات ذکر کوي سوی كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الله د شپې ډېر لږ سمري دوی وبالاسحار هم يستغفرون ټول شپه منځونو کې او سحر ته نږدې به بخاني غوړي رب العالمین نه سحر ته نږدې به دعاګانې شروع شي به دوی جړاګانې شروع شي او شپې ولاړی وګد وګد موږ بکې او وګد رکعاتونه کوي د خو قران د رب العالمین دا وي الله وبلځي کې سوی تتجافى جنوبهم عن المضاجع الله وی د دوی د اړخونه چې د پرې ټولانو باندې د سینې لګي چې بس پراته بلکې دوی د اړخونه ټولانو نه پاسې دي حقي سي الله يدعون ربهم خوفا وطمعا خپل رب ته چې دنه چغي وي دعاګانې غواړي خوف او طمع د عذاب نه یریږي د الله د رحمت امید ساتي دا عباد الرحمن دي
دا غوی دریم صفت ته چې د شپې هغه څه کوي وده پراته دي ساره مزدوري لذي ها شپې هغه منځونه کوي ځان له ټیم لازم خاص کړي دې مطلب دا نه چې ټول شپه ویخي خو د شپې هغه سنه لازم د خپل رب د پاره تیری سنه او بیا د ایمان پوری خبره ده بعضو کسانو ایمان ډیر زوروري نه غوډيري ستېری بعضو کسانو ایمان د غیر کمزوري نه کم ایسه با لک بیا لک باز پکې دي چې بالکل ها د سر تاجود ته نه راپاسي او باز پکې ولې بالله دي چې بالکل د سحر غمانځه تم نه راپاسي د به درجه دي کنه او د سلفونو دا خبره نقل چې هغه د منافقانو یو صفت د ذکر کړی چې د شپې په کټ کې دي سپراتی لکه لرګي چې پروتي او به د ورځې په بازارونو کې چغي وي د منافق صفت هغه ذکر کړي او غالبا چې عبد الله بن مسعود نه نقل چې د شپې څوک په کټ کې پروت وي د لرګي په شان د منافق دی او سهار له بازار کې چغي وي د منافق ته په دنیا په دونه چغي وي د غټ आवाज راويسته او کته یو بر دي ستړی کیږي نه او چې د رب العالمین مبارک راشي به د ستړی مې او به د هر څه یحیی بن معاذ رحمه الله هغه دا خبره کړي راجیبه خبره ده وی کته دا غواړي چې ستاسو د زړه علاج شي نو 15 خبرې یاد ساته د 15 دوايان استعمال کې ستاسو زړه برابرۍ اولنی قراءه القرآن بتدبر قرآن تلاوت کول اسی تلاوت د سوچ او فکر سره پای کې به سوچ کې فکر وکې دا ولنې علاج دی دویم او ګډه خالی ساته ګډه بډې رنه ډکه په دې هم ډېر ښه عمل کو کنه سی روټي راته مخامخ کې به پته ولې چې سی چل وسره کو صرف د روټي مخامخ کېدو کمې دي نور ته مخامخ کې برنار سيري چې خېټه دې ډکوا ته شپې تهجد مونږ نشي کولای سره ولي کا بلکې دا پر سار موزوم نشي کولای تاسو دې به تراو کی دا باز کسان غریبانه نشي راتله ځکه چې ما خامي کار دومره کړي چې هغه به په منځ کې نشي ودرېږي دا دویم علاج دی دریم د زړه د برابرېدو لپاره علاج دی وقيام الليل د شپې موز کول ځکه چې د شپې دا موز چې کنه انسان یوازې رب العالمین ته ولړي نو سوچ برابرۍ هغه څه چې وای په هغه پوي الله طرف ته سوچي دا کم آیتونه چې وي په دې کې سوچي دا کوم دعاګانې چې غواړي په دې کې سوچي بل دا چې دا عمل د ریاکاری نه سي د صفای پر نور وختونو کې کېدی شي ریاکاری راشي خو په دې کې ریاکاری دا ناراضي الا د چې دا سړی په ځان باندې په زور خلک خبري هغه جدا مسله ده لکه بعض کسان د عادتي چې تموز نه کوي چې د شپه 2 رکعات وکړي به سهار لا ټول مرګرو ته پروژه پاسېدل او مجموعي 2 رکعات وکم کول دي نو چې دی وکړو هغه به دې حل باندې وکړو نو قیام الليل د دې سره د زړه علاج کی تاسو علاج شو درې سلورم علاج وې د پېشمنی په دې وخت کې الله ته عاجزي کوي دعاګانې غواړي چې وایي الله ته جاړي د زړه علاج سر منځ لګ مخ او پنځم د زړه علاج د نیکانو خلکو سره کېنی د نیکانو خلکو سره چې کېنی زړه به برابرۍ نیکانو خلکو سره چې کېنی ایمان به برابرۍ نیکانو خلکو سره چې کېنی دینداری به برابرۍ سعید ابن المسیب رحم الله وی کله چې سره د شپې مونږ کې د شپې الله سبحانه وتعالى د دې په دې مخ کې یو خاص قسم رڼا پکې چې نور پکې چې نور او د دې نور د لاس هر مسلمان د سره محبت کوي وی کله د انسان ویني چې چرته په ژوند کې لیدل نه اولنې ملاقات او به چې داغه له جدای شنو به دې بلکې سوي اني لو احب هذا الرجل يرى سړی مې خوښ شو دا مخ دې خولو په دې مخ کې نورو دې خبرو اسم خون کو سړی چې ټول عمر سره ناس وي پوه شي چې دا سړی د شپې څه کوي تهجد کوي الله په قران کې سوي سيماهم في وجوههم من اثر السجود الله د صحابه په مخونو کې به د سجدو د لاس نه خوي دین هغه تور تاپ نه مراد چې په تندې کې به تور تاپ نه تور تاپ د منافقانو په سرونو کې تندو کې مشتي او نن سبا چې هر بریلې نه دغه په تندې کې دشتي دا په مخ کې به رڼا او یو خاص قسم رڼا وو او د دې شپې د منځ د لاس په دغه د مخونه چې به سهار پاسې د مخونه به زیړو پته بلګېده چې دوی د شپې مونږ کړي یو نور به یو قسم خاص
نو د شپې د مونږ چې د بزام به لازم کې د مپرې دی یو حدیث وتورم امام حاکم امام بیهقی راوړل عجیب حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم اتانی جبريل علیہ السلام رب سراغه فقال يا محمد ما ته يا محمد عيش ما شئت فانك ميت چې څومره ژوند تیر که خدای ته ته ګوره مړ کېږي وا څومره قیمتي نصیحت ته چې څومره ژوند تیر که اخر وس کېږي مړ کېږي وا واحبب ما شئت فانك مفارقه او چې چا سره محبت کې وکا خدای ته ته چې ته یو جدا کېږي هر چا سره چې محبت کې کوا کده پیسو سره کې کده مور پلا سره کې کده خځ سره کې کده بچی سره کې کده دنیا سره کې خطبت یو ورځ جدا کې او کله دیندار خلکو سره کې بیا ته واعمل ما شئت فانك مجزي به او چې کوم عمل دی خو هغه کوا خدای ته ته په آخرت کې به جزاء ملاوي ثم قال يا محمد بیا ته يا محمد صلى الله عليه وسلم او دغه زمو مقصد دی په حدیث کې شرف المؤمن قيامه بالليل د مؤمن عزت چې دی هغه د شپې په قیام کې د شپې په منځ کې دی د مؤمن ټول عزت چې په کوم ځای کې پروت دی د شپې په منځ کې دی نن سبا چې مسلمانان کمزوري دي درسي چې غالبا مسلمان چې هغه تهجد د منځ نه کوي بیا د جبريل وعزه استغناؤه عن الناس او د مسلمان عزت په دې کې دی چې د خلکو سره چې په لاس کې سړي چې د نظام بیزاره ساتي تمام مساته د انسانانو نه دغه د پیسو نه چې مال به تنخواه راکي مال به پیسې راکي ما به مالدار کی ما به دې څنګه وته نه 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 او چې کله د بګیدا صفته والله لازم الله بدل عزت درکې چې کله د خلکو سره جلاس کې سید دین ځان لري ساتي یو بل حدیث او دا ډیر عجیب حدیث دی دا امام حاکم امام بیهقی رحمه الله راوړل وی ثلاثه يحبهم الله عز وجل درې قسم خلق دي چې الله سره محبت کوي درې قسم يضحك اليهم الله چې کله دي خلق ته وګوري الله خان دي الله سره محبت کوي او الله چې کله وګوري خان دي په دې درې کې یو کس به ذکر کوي چې مقصد دی هغه دا الذي له امراه حسنا هغه انسان چې دغه خولي خزي واده کړي او خزي سي خولي وفراش لين حسن او دې تلای وسري چې تلای پستي مزدار تلای وسري فيقوم من الليل فيذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء لرقد دا سړی خپل خولي خزم پریدي هغه تلای پسته تلایم پریدي اخوګه تلایم پریدي او رپاسي ما یادي فيذكرني ما یادي خپل شهوت پریدي ويناجيني او ما سره چې رابطه قائم کی ولو شاء لرقد او کده وګړي ودکې دیمشي هنا ودکې نه دا کس ته چې رب العالمین سره محبت لري او دا کس ته چې کله رب العالمین وګوري نه خاندي تاسو دا نه غواړي کنه غواړي نبي د شپې د مون شروع کوي رسول صلی الله علیه وسلم وی افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل غرم چې د فرض منځنه بعد د شپې د مون یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وی امام ترمذی راوړی دی علیکم بقیام الليل و د قیام د لیل قیام الليل د شپې د مون په ځای لازم کوي فانه دأب الصالحین قبلكم اساسا مخکې چې څومره نیکان خلک تیر شي هغه د شپې منځونه کول وهو قربة إلى ربكم اقبل ربط بنجدي شيء ومغفرة للسيئات قنون بدن الله وريجي ومنهات للإثم بدا قنان بمن شيء دي تاجود دلاس كم سريج دي شبي تاجود كي رب العالمين دي قنون نساتي الله سبحانه وتعالى يبازل كي سمر فايدي بدي يو حديث كي يو حديث كي رسول الله صلى الله عليه وسلم وي دام سنن الترمذي كي دي وإن في الجنة غرفة بالجنة كي خاص كمريد ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها چې دي کمرو کې دنه کینې نه بهر چې سړي خبره تخکاری او چې بهر کینې دنه کمرو به تخکاری داسې صفاح کمرې وي داسې رڼا کمرې وي داسې پړقېږي فقام عربي یو بدو پاسې یا رسول الله لمن هي درچا د فريده کمرې وړي چې دي کمرې رسول صلی الله علیه وسلم لمن اطاب الكلام چې خبرې کوي پستي خبرې کوي دم عباد الرحمن کې موږ ولنې صفت ذکر کو چې باو کې سي عجزي نو پستي خبرې هغه انسان کې باقي عجزي لمن اطاب الكلام واطعم الطعام غريبانان وفقيران ومحتاجان وخلق الخراكون وركي وادام الصيام او د فرض منزنه على وجه نفل رجيم نسي وصلى لله بالليل والناس نيام او د شپې د رب العالمین د پر رپاسي موز کوي والناس نيام او خلق د پراته دي خلق رب العالمین د کمرې ورکي عائشه رضی الله عنها پس سکسار رالو او دا حدیث امام البانی رحمه الله په سلسله صحیحه کې راوړی ډیر عجیب حدیث ته وګورئ کېږي عائشه رضی الله عنها بس کسار رالو وي اخبرينا باعجب ما رايتيه
من رسول الله صلى الله عليه وسلم پر رسول صلی الله علیه وسلم کې تاسو عجیب لیدلی هغه مونږ ته ووایه وی فبکت په جړا شو خاون ورته رایاد شو او بیا خاون یې څوک خاون دی رسول صلی الله علیه وسلم دی فبکت په جړا شو او ډېره عجیبه خبره وکړه وی کل امره کان عجبا دا خو هر کار عجیبه زار شو وی دغه هر طریقه دي چې سړی به په تعجب کې شو خو ناشنا انسانو یو خاص انسانو چې رب العالمین پیدا کړو وی اتانی فی لیلتی یو شپوی په ما پسې راغی حتی مس جلده جلدی ما سره په کټ کې پریوتو او دا غدا چمړه زما د چمړې سره ولګېده یعنی موږ یو بسره جوخ پراتو وی ثم قال وی به اقدم ما ته چې ذرینی ما پریدا پاسېدو ذرینی ما پریدا اتعبد لربي عز وجل چې د الله بندګي لګ وکم وی ما ته چې والله اني لاحب قربك واني احب ان تعبد ربك الله مې قسم زمام د خوخه د جته الله ته ډیر نږدې شي زمام د خوخه د خپل رب بندګي وکي هسي خزي دا مؤمنان خزي دا وچتي خزي دي چې خپل خاون ته دینه زمون زنانو له پکار ده چې د امهات المؤمنین رضی الله عنهن چې دا غوینه د طریقې زده کې چې خاون له تیزی ورکه چې پاسه وکمونس لارشه جهاد لارشه علم وکا لارشه خلکو ته درس وکا لارشه پلانې کار وکړي پلانې چې الله ته نږدې شي فقام الى القرب رسول الله پاسه د غلوخ لورغه کوم کې چې وب پرتی او د سیوکو او وب ډیر استعمال نکړي ثم قام يصلي بپاسه د مونږ شروع کو د شپې فبكى حتى بل لحيته نو جړلې تر دې چې د اوخ کې په دې ګیره باندې روان شو ثم سجد به سجده ولګوله فبكى حتى بل الارض نو دومره وجل چې د اوخ کې په دې زمکه باندې روان د زمکه لم دکړه وي ثم اضطجع به چې مونږ ختم کو پریوتو په یو طرف باندې فبكى به ځان سره جړل په دې کې بلال رضی راغی وی رسول الله سحر مانځه ټیم دی چې ویل رسول سم جاړ ويا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا پیغمبر تاسو جاړي او الله تاسو له تیر شي راتونکي خطاګانی ورسېدل بخلي يا رسول الله ته وي حك يا بلال وما يمنعني ان ابكي زبولنا جاړما وقد انزل الله علي في هذه الليله او الله ان ايتنا نازل کړي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب دا چې وچت آیتونه الله وینن نازل کړي دي ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها دا سړي د پاره دي تبعی چې دا آیتونه ولولي او په دې کې سوچ نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله خبر وکړه دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وچت انسان دی چې ټول شپه بولنو 10 نه د خپې به وچودلې د خپې به وپړسېلې ما به دې چې الله خو ته بخله ته ولې د بندګي کوي ما ته به وی چې دا خو الله شکر وباسم دا د شکر بندګي و حدیث کې راځي امام بخاری او مسلم راوړل او دا اخرنه حدیث ذکر کوم او دې حدیث ته وکړي دی ينزل ربنا تبارك وتعالى زمونږ رب چې دی هر شپه چې دی راکوزيږي د دنیا د اسمان ته حين يبقى ثلث الليل الاخر کله چې شپې د اخرنی درې مې سپاتیش شپې په اخره کې رب العالمین کوم چې راکوزيږي د دنیا اسمان ته څنګه چې دغه د شان سره خای نبی الله سبحانه وتعالى دا وي من يدعوني فاستجيب له سوق دې چې زمانه دعاګانې غواړي چې دعاګانې ولا قبولي کما من يسالني سوق زمانه سغواړي فاعطي چې ورکم ولا من يستغفرني سوق بخانه غواړي د ګناونو فاغفر له زور د ګناونو وبخمه په دغه ټینګ کې پاسه کنه ویا الله زما زه غواړم زه بخانم غواړم زما مسلم ډیر زیات دي په ما باندې مصیبتونه ډیر زیات دي زه جنت هم غواړم زه آخرت هم غواړم خپل رب ته دغه ټینګ کې وای دعا به قبول کړي مو خدای ټیم کې ود پراته دغه ټیم کې مو خوبونه کو او عباد الرحمن په دغه ټیم کې ولاړی خپل رب ته ځکه خو الله د دوی خاص تذکره په قرآن کې کړی ده خلق خاص دي نو دا صفت په ځان کې راولي چې د شپې قیام کوي به کنه به کوي الله سبحانه وتعالى موږ ته توفیق راکړي چې دا صفات په ځان کې پیدا کو